ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب ډاکټر خیران صاحب وایي چې د ویللې مینې یاد مې زړه ته راغی، د ویللې مینې یاد مې زړه ته راغی، د ملګري په واده کې غلی ناست یم. دا ټول داسې غلي ناست نو زما خو په خپله شاعري د درد ډکه ده. خو دغه څه کیتې شعرونه چې تا چې د دې کلي نه کډه یوړه، اوس مې په کلي کې زړګی نه لګي، او تا خو به بده دعا نه وي کړي، زما بیخي سر و تندی نه لګي. مننه. او دغسې شعرونه نور چې خاموشي شوه، د مې خپل نه خندا لاړه، ما د زړه وکړي کیسې بخښنه غواړم، او په کار نه وه خو ګیلې مې درته وکړې، خو چې وشوې د هغې بخښنه غواړم. ډېره مننه. هر ماښام مې ستا د کور سړک ساتلې، هر ماښام مې ستا د کور سړک ساتلې، ځکه زړه مې د مودو نه ډک ساتلې، او خزانې خو د پنجاب پیریانو لوټ کړې، پښتنو په نومه ټکه ټک ساتلې. مننه. خزانې خو د پنجاب پیریانو لوټ کړې، پښتنو په نومه ټکه ټک ساتلې، او چې زما قاتل راضي پکې ورکېږي، څه دپاره دې بیا دا پاټک ساتلې، چې زما قاتل راضي پکې ورکېږي، څه دپاره دې بیا دا پاټک ساتلې، او په دې نه خلاصېږي واوره ملا جانه، تا رباب مات کو خو تا ټوپک ساتلې، په دې نه خلاصېږي واوره ملا جانه، تا رباب مات کو خو تا ټوپک ساتلې. او خیال ستا وجود ته ګورم لکه غر یې، خو دا زړه دې پکې ډېر نازک ساتلې. او دغه زوړ غزل حاجي صاحب چې زه چې کله له غربته کور ته راشم، ځان ته ډېر یم ملامته کور ته راشم، او په دې شکر چې مې مور او پلار ژوندي دي، د بېبې د برکته کور ته راشم، او دیوالونه یې زما په شان دي وران دي، زه د ځان په شان بېچته کور ته راشم. مننه حاجي صاحب. دیوالونه یې زما په شان دي وران دي، زه د ځان په شان بېچته کور ته راشم، او کله کله راته چغې وهي راشه، کله کله بې مینته کور ته راشم. او امیره چې زمونږ جدایي پکې راځي، نو قسمت ووهم پلته کور ته راشم، او هسې نه چې چېرته پاتې ورته راشم، په دې وجه ګورم ښکته کور ته راشم، او نه مې کت شته انور خیاله نه ښایسته یم، زه په دې یم بې قیمته کور ته راشم. ډېره مننه. ډېر ښکلی انور خیال بونلي صاحب. دا کوم